سلامونه ملګرو. نن ورځ به موږ کار کوو د HTML سټایل کې. څنګه موږ کولای شو چې یو د HTML الیمنٹ ده الیمنٹ ما تاسو ته ویلو هر هغه څه په ویب سټ کې چې تاسو ګورئ ټیکس لوګو شیزونه پکچرز اډیوز ویډیوز دا یو الیمنٹ ده ټایټل د زمنګ سره پاراګراف د دا شیزونه دی. اوس غواړو یې غته موږ سټایل ورکو سټایلینګ ورکو. صحیح ده. دا زمونږ په آوټلاینز کې شته نه، خو تاسو شوق ورسره زیات وو چې څومره مالي دلو کنال کانو ډېر زیاته غوښتنه لرله او کار مې چې کولم کوم اسایمنټ کړی نو ټول رنګه سایت تر روانو. نو ما ویل راځي چې لږ درته هغه واضح کم په دې باندې بیا موږ CSS کې ډېر زیات کار کوو، خو سمپل د HTML سټایلینګ دپاره لږ کار درته کوم. نو یو کوشش خو زموږ دا وي نن چې موږ به د نوټ پیډ نه نوټ پیډ پلس پلس ته چینج کیږو. دا ګوره ساده نوټ پیډ ده. صحیح ده. په دې کې چې تاسو په کوم له تاسو لپاره سخت شي لکه واضح سره معلومیږي. نو یو بل ټیکس ایډیټر موږ لرو نوټ پیډ پلس پلس کولای شي تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. هیوی فایل نه سپک د کم ام بي ده ان سایز کې وړو کړه کولای شي په اسانۍ سره ډاونلوډ او انسټال کړئ. نو زه برا شم داسې وکم چې زه به نوټ پیډ پلس پلس اوپن کوم. نوټ پیډ پلس پلس لیکي یا تاسو ولیکئ چې نوټ پیډ پلس پلس سره دا ګور دلته ډایرکټ راځي چې نوټ پیډ ولیکئ. دا به زه اوپن کوم. دا ما اوپن کړل. دا خو زمونږ د جاوا کار د نسې کار به کوم. زه به نوی فایل واخلم دی کې نوی فایل کنټرول ان سره مارسل کېږي فایل تراشي او نیو باندې کلیک کړئ. نوی فایل ما واخیستلو. اوس به راشم دا چې څومره لیکل ما د ذکر دا به د نه را کافي کن سلیکټ آل کنټرول سی او را به شم دلته کې به زه دا کنټرول وی سره فیسټ کوم. صحیح ده. کنټرول سی او کنټرول وی کې هو ایکسپیرینس ماشاءالله تاسو ډیر زیات وي. زمام ډیر زیات ده کې د څه خاطرې ته لرم کنه چې سره شریک کومه نو تاسو هم حیران شئ. اوس راځو دغه ته. دا خو ما دلته راوړو. دا فایل په هر ما سره سیو نه ګوره بالکل ساده یې خو چې هر قسم ته دا ایکسټنشن سره دا سیو کوم دا به په هغه طریقې سره موږ ته شو کیږي. نو زه به راشم فایل دا د نه به دا سیو کوم. کنټرول سره تاسو سیو کولای شئ. په ډیسکټاپ باندې سیو کوم قبل بل زینو کې تاسو غواړئ کولای شئ چې هر ځای کې تاسو خو سیو کوئ. زه سیو کوم ځکه موږ کار کوو. نن زموږ کار چې سره د HTML سټایل سره ده. HTML الیمنټس دیغه ته موږ سټایل ورکو. بس ساده خبره ده. رنگ ورکو دیغه سایز زیاتو هغه ته بیکګراوند ورکو هغه ته یو رنگ روغنده شیزونه ورکو. بس صحیح نه کنه د HTML سټایل ویل کیږي چې د HTML کوم شیزونه دلته کې مالي کړیم دي. تاسو ګور دا فایل ما سیو کړو خو دې ته ما ایکسټنشن ورنه کړو. زه برا شم دې کې به دا فایل بیرته سیو اس کم او چې دوباره تاسو سیو کوئ نو دا به سیو اس کوئ او دا ډیسکټاپ باندې دا او تاسو ګیلم کړی و چې ویډیو باید یو کس شخصي نظر لیکلی چې ویډیو باید وړه وي. نو زه څه وکړم؟ زه خپله خواري کوم چې نه وړه کېږي. نو زه څه وکړم؟ موضوع باندې پوه نه شئ یو دوه خبرې ته وکړم دا خو خوند نه کوي. راځئ چې سم ځان به پوه کړو. تاسو به هغه وخت نه بور کېږي درسونه چې تاسو کله ډیلی ویډیوز ګورئ. یو ورځ د ویډیو نه کتله بس هغه بیا بل ورځ ته پاتې کېږي چې کله نوټ پیډ پلس پلس راغلم څومره زبردست وګورئ. دا زما کمنټ ده. کمنټ دا پیدا کوي. یو مرګي دا تاسو هم کړو چې کمنټ موږ ولې لیکو څه پیدا ده. کمنټ پیدا ده راشي نن به موږ دغه شیزونه وایو. د مزان سره کمنټ کړه دا زه چیرته کمنټ نه کوم دا بیا چیرته راځي. دا به ماته ډېر په هغه باندې ډسپلی کېږي براوزر باندې بیا ماته ډسپلی کېږي. نو څه پیدا ده خو دا په خبرې دي ما ځان دپاره لیکلي تاسو دپاره مې لیکلي یو نوټ شانتې ده چې دا شیزونه باید زه نن کور کړم. صحیح ده که نه. او بل ګوره داسې کې راشي وګورئ سکوپ ګوره دې باندې کلیک وکړم. دا ټول دغه د HTML ما چې ویلو هر څه موږ لیکو هغه موږ په HTML الیمنټ چې کوم د روټ الیمنټ ته په هغې کې لیکو. دلته کې HM پاتې شوی ده. دا HM په کې ولیکلو. د سکوپ وګوره دیز نه سټارټ او دیز نه پورې ختمېږي. د هیډ سکوپ تاسو ګورئ ګوره هیډ ته راشم دا په هیډ کې راځي دومره علاقه. باډي وګوره دا ټول زموږ سره باډي شوه. صحیح شو. دا د هر ټیګ ماته بیل معلومیږي. نو دې دپاره زه وایم چې نوټ پیډ پلس پلس ته راشي. دې نه بس بیا موږ سویچ کېږو دغه ته ویژوال سټوډیو کوډ ته. هغه بیا بیخي زبردست بیا ډېر زبردست. نو دلته اوس راځو موږ خبره اول کوو د سټایل لپاره. HTML سټایل موږ څه دپاره وایو؟ یوز د سټایل الیمنټ HTML سټایل اټریبیوټ for styling HTML elements. دا style attribute موږ د دې لپاره استعمالو تر څو موږ HTML کوم element چې دی هر هغه فارټ تاسو لاندې سیات کې هر هغه فارټ زموږ په ویب سټ کې ویب پیج کې دا یو element ده. ما تاسو ته ویل لکه starting tag ending tag starting tag ending tag او د کومه کنټنټ ویني دا تاسو یو element شو. دا بل element ده دا بل element ده دا بل element ده. دا هر یو څه تاسو ګورئ تاسو یو element ده دا بل element ده. صحیح ده کنه. ته یو element ویل کیږي. او بل خبره موږ دا کوو چې دې ته موږ اوس غواړو سټایل ورکړو. دا اوس که زه چې د رن کوم دا ساده ده بالکل سمپل رن کړی موږ بیا راځم ډیسکټاپ ته HTML سټایل ته راځو دا او دا به زه رن کوم. تاسو وګورئ دا اوس بالکل ساده راځو. غواړم چې دا لیکل دلته راشي دا لیکل غټ شي دا لیکل ته یو رنګ ورکم بیکګراوند ته بل رنګ ورکم. دا موږ څه طریقې سره کوو؟ دا ګور یو الیمنټ د زموږ دا بل الیمنټ شو دا بل دا هر یو ما په بیل ټیکس کې لیکلي دي. دا بیل شیزونه کې ما لیکلي دي. نو دلته اوس راځم
دوباره نوټ پیډ ته او نوټ پیډ کې موږ د سکو چې اوله خبره موږ کوو هغه د بیک ګراوند کلر باره کې کوو. بیک ګراوند کلر تاسو کولای شئ په دوه طریقو سره ورکړئ، دواړه راته ښیم. خو تر ټولو اسانه طریقه دا چې تاسو باندې ګډوډ کېږئ. موږ د CSS له لارې نه زو پراپرټي او ویډیو دواړه د CSS یوز کوو، خو HTML اټریبیوټ ورکوو. د HTML اټریبیوټ نو مطلب دا چې دا کوم ټیګ د پدې کې دنه موږ ورکوو. اوس راځم د دې کې زه غواړم باډي غواړم چې د ټول کوم زمانګ سره چې کوم پیج دی ون شاته بیک ګراوند چې د زه یو کلر ورکم چې کوم قسم کلر تاسو خوښ وي. زه دلته راځم نو کلر ورکوم. یو طریقه دا ده تاسو به داسې کوئ چې ټیګ نوم به ولیکئ. ټیګ نوم ماته هلته کې لیکلی ده چې بر مثال باډي دی، باډي ته غواړم، هیډینګ ته غواړم، د پاراګراف ته غواړم، څه ته چې ته غواړې. زه غواړم چې باډي ته باډي ټیګ ده. باډي ټیګ کې به ته راشئ بیا به داسې ولیکئ چې سټایل به ولیکئ. دا ماته تیار لیکلی دی، تاسو کولی شئ. سټایل نه پس به تاسو ایکول ډبل کوټیشن دې ته کوټ وایي. ښه د کوټس دي، یو کوټ مو واچولو بل ډبل کوټس به واچوم. دا سنګل ده. شفت کوم انټر سره څنګه چې کوم بټن ده دا ګوره سنگل ده کې تاسو وایي نو شفت څو سره ونیسئ بیا به دا ډبل راشي. یو بل هم دا ډبل کوټس. اوس دننه د دې زه غواړم چې پراپرټیز او ویلیوز به زه ورکوم. پراپرټیز ما سره څه ده؟ اول زما بیک ګراوند کلر پکار ده، یو پراپرټي ده دی صحیح ده. نو بیک ګراوند کلر به زه واخلم. دا تاسو څنګه چې بیک ولیکل کې تاسو ته راځي خپل لیکي یا اتومات تاسو ته راځي. بس دا کلیک کا او انټر پسې پریس کا. بیا به تاسو کوي کالن دا کالن دا شفت او بونی سه دا تاسو پریس کیا. د سره څنګه کې بټن د کوټیشن مارچ کوم لګیدلې دي. او بیا په دې کې تاسو ویلیو ورکړئ. دا ګوره دا کم پراپرټي چې د دام زه د CSS یوز کوم او ویلیو چې ورکوم دام د CSS ورکوم. تاسو په سټایل کې دالې کوي. ها سټایل نه ان د تمنګ انلاین CSS هم ویلې شي نه چې موږ انلاین CSS کو ډایرکټ دې کې موږ اور دا سټایلینګ ورکو. نو دا سټایل ایکوال ډبل کوټیشن به واچوي. د دې مابین کې چې تاسو هر څه کوئ، هر قسم د پراپرټیز ورکوي، تاسو کولای شئ چې په اپلای کړئ. نو د دې کې بیک ګراوند کلر مې واخیستو. بیک ګراوند کلر پر مثال زه ورکوم ټومیټو مطلب د سورچا غوندې به راشي صحیح ده. ټومیټو مې ورکړلو او د سره به زه څه ولګوم دا سیمی کولن به ولګوم. سیمی کولن لګوئ دا به ولګو چې انده کې نورم کې چې ته موږ ورکو دا به زه اوس سیو کوم. سیو نه ما سره ګوره د دې کې سټار لګېدلی. کله چې دا سیو شي کنټرول اس به پریس کوم یا فایل ته راشئ او د دې کې په سیو باندې کلیک وکړئ. دا اوس ما سره سیو شو. بیرته زه راځم خپل براوزر ته او د دې کې زه دا ریفریش کوم. 5 سره ریفریش کولای شي په دې باندې کلیک کوم تاسو ریفریش کولای شي. وګورئ بیک ګراوند چې څومره و ما سره د خپل ویب سټ هغه ما سره ټومیټو کلر ته وخته. اوس دا چې کوم کلر خوښیږي کولای شي ته هغه کلر د دې کې ورته ورکا. ورکا دا کلر ستانه د خوښ تا کوم کلر خوښ ده ستا بلو کلر خوښ ده گرین کلر دی خوښ ده هر کلر چې ستا لګيږي هغه به کې یوز کا. دا ما یوز کړلو او دا کنټرول اس سره سیو او بیرته راشه خپل براوزر ته او د زینه دا ریفریش کا. وګوره اوس گرین شولو. نو چې هر قسم د کلر تاسو غواړئ چې اپلای کړئ تاسو په اپلای کولای شئ. او د بل مرګري سره بل پښتنه پیدا شو او څه دغه وای که زه غواړم چې صرف د هیډینګ تم یو بیک ګراوند ورکوم دغه ته یو بیک ګراوند ورکوم. نو سیم طریقه سیم شیزونه تاسو به یوز کوئ. سټایل به ولیکئ صحیح ایکوال کوټیشن به سٹارټ کی یو بل کوټیشن هم واچو تر آسانی راشي چې نه هیر نشي. بیا او د ذکر راشه اوس ورکاو ورته چې ورکاو پراپرټي او ویلیو ورکاو ورته. پراپرټیز ورکوم پر مثال ام دې تم ز بیک ګراوند کلر کوم بیگ مو لیکو څنګه ډایرکټ تاسو لیکي راځي ته بیک ګراوند او دا هم کلر راشه ټیپ بٹن سره ښکته راځي ډایرکټ کلیک کړئ بیک ګراوند کلر راکا انټر پسې پریس کا او دې ته زه ورکوم بیک ګراوند کلر فرض مثال دا ټومیټو واخلئ. نو دومره کلر نو باندې یاد ښه د کې بیا ما تاسو ته چې ګرلز باندې د ډیزاین شیزونه کې کنټرول سره دا سیو کوم او راځم براوزر ته او دا به زه ریفریش کوم. وګوره صرف د HTML دا باندې بیا خبرې کوو چې کوم بلاک دا او کوم لاین دا او دا ولې د ستري سره پورې ورسېدو او دې کوم هم څنګه بکیږي دا خیر اوس نن بور کوم نه غواړم دې کې موږ بور شو. زه ګوره ډېر ساده راته لګي ډېر سمپل شیزونه مې شروع کړی دي. دا بیا په CSS کې مو مکمل په دې باندې ان شاء الله چې کار کوو. ها دا وګوره دا دې تر راغلو. ها د سم کېږي او استاد که د څه وشي پر مثال دا خط دې تر راشي او لکه د دې واړه چې دا لیکل غټ شي دا به څنګه کوو. دا ساده خبره د راځه اوس ته ګوره سیمی کولن به لګوي. سیمی کولن لګاو بس نورم پس لیکا. اوس مې تاسو ته بل خبره چې کړې هغه مې کلر کړې ده. کلر زه اوس غواړي ګوره د دې کلر څنګه ده د دې کلر تور ده د وجه دا کلر سپین شي نو دا به ډیر ښایسته بیا ښکاري. کولای شي صرف دلته کې راشه او کلر ورته ولیکه. زه دلته کې راشم کلر ده کولن او کوم قسم کلر ورکه وایټ کلر ورکه. نو د بیا سیم کولن بس لګم غواړم نو ریفراټ نه اپلای کوم کولای شي نو نه ورچوي کنټرول سره سیو راشه دلته او دا ریفریش کا او دا وګوره وایټ مکمل وایټ شو. ولی مکمل وایټ شو زه په باډي کې لګیم دا بس دې نه واخلم بیرته به دې نه من کټ کو
دا به کوم ځای ته ورکړم صرف غواړم چې هیډینګ ته ورکړم نو بس راشه هیډینګ که باډي کې دې کوم چې باډي کې څومره لیکل اوس ته کوي هغه په وایټ کې راځي هغه ټول په وایټ کې راځي دا مې ورکړل د دې کې اوس به داسې وکم دا به سیو کم او دا به موږ راشو بیرته براوزر ته او دا به موږ ریفریش کو اوس تاسو وګورئ صرف دا کوم هیډینګ چې دا ما سره سپین راغله اوس بل مرګره بیا وای زه چې دا خو نه پات شو دا کم شي نه پات شو الاینمنت دا ټیکس الاینمنت ورته وکم هم به تراشه دي ځکه اوس دا غوړې د مابین تراشي مابین تر واستل لپاره دل تراشه دلته چراغلی امدا غواړي هو امدا وای غواړم نو بس دې تراشه وګورو چې ټیکست څه شي ټیکست الاین دا ورته ټیکست د ولي کو ډایرکټ درته الاین راځي او کته په نوٹ پیډ کې اوس لګي دا ټول لیکلو ټیکست الاین دا انټرپریس کا کولن ولګوا او سراشه الاینمنت کې سو تایم سنټر ته شاله کا صحیح ده کنه دا نه د وای سنټر ته بشه دا او دا کولن پسې لګاو کنټرول سره سیو او دلته کې بیرته راشه واپس لیفت رائټ بخپل افلای کی ها ټول شیزونه ما نه واړه دا د دې کې راغله وګوره ما باندې شو ها اوس بس وای اوس به را قدر ته غټ کا وای اوس باندې تاسو پرمایش او پر کو کنه د دې کې دا غټو نو دې غټول لپاره موږ د سکو فونټ سایز به یوز کوو صحیح ده فونټ سایز پراپرټي فونټ فیو او ان ټي فونټ او دا سایز ټیپ بټن سره ایرو کیس چې کوم دی سره راځي تاسو ښکته پورته تلل شي ها نو دا فونټ کولن هغه راشو کوټه دا به واچو کوټس ځکه به زه ولیکم چې فونټ او چې شي فونټ سایز هایفن او دا هم سایز او دا کولن سایز اوس موږ ورکوم یاره تاسو په خو خبر ته 50 پکسلز ورکوم نو پکسلز کې ورکول شو نور د ته وایم د کې تاسو اوس پکسلز کې وسره لګوي ښه پکس نو مطلب پکسلز کولن لګوم دا سیف کوم راځم بیرته خپل براوزر ته نظر ریفریش کوم او وملیدلو کوم دغه چې سایز د ټیکست دا غټ شول انور واړه دي دا ټول نه غټ راغللو اوس کو واړې پر مثال امدا اپلای کې د ټول باډي د لپاره نو راشه دی باډي کې چې کوم ټیک د باډي تراشه او د دې کې ولیکه چې فونټ شي فونټ سایز کولن او د دې کې ورته فونټ سایز څومره پکاره زه وته ما چې 30 پکسل کراته او 30 پکسل د بند کو او دا به سیو کوم کنټرول سره او بیا به راشم تاسو دې کې هر پراپرټي چې سی اس اس کې تاسو ته یاد وي هغه تاسو دې کې یوز کولای شئ زه تاسو یوز کوم چې دا تاسو دې ډېر زیات اندېښنه وي نو دا کولای شئ تاسو یوز کړئ دا به ریفریش کو او غوړې ورته مخکې وړو کې اوس دا غټ شولو دا وړو کې راو دا ګورو هی غټ راغلو صحیح ده کنه کولای شئ دا نورم غټول غواړئ نو دې نه ورته غټ کړئ نو دا زمونږ سره دا خبر بل براشم اوس په وای چې زه غواړم دې ته یو سټایل ورکم سټایل مطلب دا چې بولډ دی راشي کولای شي چې راشه هم پاراګراف غواړي چې دای څنګه راشي ټول بولډ راشي لیکل چې کوم دې زمونږ ها سټایل چې کولنه کېدل ته سټایل خو موږ ته راخسته ده او فونټ سټایل به واخلو پرس کا فونټ سټایل پرې دی دا اوس په بیا بل ته کارو پیدا شتم ده ځکه فونټ سټایل ویټ میټ او دا بولډ مول ورکې ټالیک ورکې سور کې زوتم چې بولډ راول راته کولن لګوم او دا به زه سیف کم او را بشم بیرته دیزی ته او دیزی کې به دا مونږ ریفریش کو وګورئ دا لیکل زمونږ سره بولډ راغلل نور هم بولډ شول نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر څه غواړئ افلای کې په افلای کولی شئ فونټ سایز هم شو فونټ الاینمنټ هم شو فونټ فیملی مطلب دا ده چې زه غواړم د لیکلو ته سټایل ورکم دا کوم پاراګراف چې دا دې پاراګراف ته غواړم یو دنه سټایل ورکم یعنی دا خط د لپاره مختلف قسمه سټایل نه دي کنه که زه چې ته صرف نوٹ پیډ ته لاړ شم نور شیزونه پرې دی دلته کې راځم فارمټ ته فونټ ته راځم تاسو وګورئ دې چې ما سره څومره قسمه خطونه دي یعنی دې کې چې تاسو کوم یو خط پکار وي یادول تم ضرورت نشته الجیرین دی پکار دا ایریل دی پکار دا کوم یو تو غواړي چې افلای کې زه به دې کوم د الجیرین برا واخلم صحیح ده دا په مثال زما پکار ده که نور دې پکارم کولای شي چې هر یو تاسو خوخی هغه ورډ کې ګوري د ځکه ګوري هر ځکه چې ګوري تاسو راخستلای شي دا راخلم او ځکه چې غواړم چې په پاراګراف باندې دا افلای کړم نو امغه طریقه چې سټایل به تاسو ولیکئ چې هر ځکه تاسو ورکوي هر الیمنٹ باندې افلای کولای شي ایکوال دا د کال اس کوټیشنز ډبل کوټیشنز بل کوټیشن واچو دی ما بانک به تاسو پراپرټي ورکوي پراپرټي زموږ سره چې داغه صدا فونټ فیملی ده فونټ فیملی مطلب دا چې کوم فونټ کې تراولې سټایل کوم ورکې د فونټ سټایل کولن او د کې فونټ سټایل ما ورته ویلو را کاپی کړم یو دا د الجیرین مې ورته ورکړو لیکلو ایریل الجیرین او چې کوم قسم تاسو ته یاد وي هغه تاسو راوستل شي دا به زه سیف کم او دا بل دلته کې راشم براوزر ته دا به نه دغه کم وګورئ دا کوم زمونږ سره چې پاراګراف د دې خط سټایل څنګه شو ټول الجیرین ته او واوختلو نو دا ټیم اوس دا د ویب سټ زده کړل نو به زه به تاسو ډیزاین لیکم صرف ډیزاین نه کوي
پوه شوي که نه. ګوره ما تاسو صرف یو چالو ښودو چې ته به الاینمنټ داسې کوئ، نور لیفټ به هم ته لیکي، رایټ به هم ته لیکي، چې څنګه به یې اپلای کوئ، کوم ځای کې څنګه ضرورت و، کوم خط پکار و، هغه اوس تا باندې ډیپینډ کوي. زه نشم کولی چې دا هم درته بیل ډیزاین کړم، درته بیا بیل مابین ته هغه کړم، دا بیل ډیزاین کړم. نه، یو باندې مې اپلای کړو، نو اتې باید ته پوه شي چې بیا څه مشکل و بیا ما ته وایي. همدارنګه خلک چې انټرنشپ په اخلي په سافټویر هاوس سره دې خاطر یې اخلي دوی ته کار ورکوي، بیا چې کار کې څه مشکل وي استاد ورته هغه حل کوي. صحیح ده. دوی کې دوی ایکسپیرینس زیاتېږي، ډېره زیات تجربه ترلاسه کوي. نور داسې کوم کمال پکې نشته. صحیح ده. پیسې مېسې نه ورکوي. ګوره ځینې ځایونو کې ورکوي پیسې. خو بیا بله خبره دلته راغله. اوس موږ د فنډ فیملي باره کې خبره دا ما فنډ فیملي ورته اپلای کړ. خدای نه خو دې بل ته به راشم دې کې هماغه تاسو لږ پریکټس شوسي. نو باره ویډیو به اوږده شي خو څوک اوس دلته هم زه دا اپلای کړم سټایل او ایکول دا ده دا بند شو. دلته کې راشه ورته ولیکه چې فنډ فیملي او فنډ فیملي صرف دا کوم شي دا ضروري ده سره لږ یاد ساتئ. خدمات چې کوم دا طریقې لیدي فنډ فیملي پر مثال ایریل کوم دا پاوډر ایریل خو مې نه لیکلی ده سیف ته به راشم او دلته کې وګورئ او ګوره سټایل ما سره چینج شولو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا HTML کوم ایلیمنټس دي هغه ته مختلف قسمه سټایلز ورکړه. بیک ګراوند مم درته ورکړلو، کلر مم درته ورکړلو، فنټ فیملي مو شو، فنټ سایز مو شو، فنټ الاینمنټ مو شو. دغه طریقه د دې طریقې سره په کوئی ریفرنس کوم ځای W3 سکول کوم ویب سټ چې د شیزونو نظر تاسو معلومات کوم راوخلم اماغه کنټینټس په مطابق ان شاء الله چې کوشش کوم چې لاړ شم. دا به زموږ د لپاره ډیر بهتره وي. نو به دغه ټیسټ مارکو ان بیا تاسو په کومه خاطر تاسو صرف ما سره ځای تاسو ته به ډیر شیزونه مختلفاتي ټول کول غواړي کور کوو ان شاء الله. نو دا و د HTML سټایلز. HTML سټایلز موږ څه د لپاره کارو؟ د دې لپاره کارو چې موږ بیک ګراوند ورکو د ایلیمنټ ته، هغه ته کلر ورکو، هغه ته چې دا کوم سټایل ورکو، سایز غواړو چې په خپل مو خوخه باندې ورته برابر کو، الاینمنټ چې کوم ځای کې موږ غواړو هغه خط لیکل راشي مخکې وروسته مابین ته کوم ځای کې تاسو غواړئ راوستلی شئ. یو ډېره بله مهمه خبره مې درته کوله رانه هیره شوه، رانه هیریږي روانه ده. خبره مې دا کوله چې دغه ده تاسو کولی شئ چې دا ډیزاین د پر مثال تاسو غواړئ دا زه ختموم، تاسو په بلې طریقې سره هم کولی شئ چې دا یو ډیزاین ورکوئ. ډیزاین به داسې ورکوئ چې یو به لیکئ بیجی کلر مو ولیکلو ایکول راشه دې چې کوم شان دي کلر ورکول غواړئ په دې سره هم تاسو کولی شئ طریقې سره فرض مثال ایکول ډبل کوټیشن پر مثال زه ورته یم چې بلو او دا به زه بند کړم کوټیشن سره دا به موږ سیف کړو را به شو دلته خدای دې وکړي چې راغلو صحیح شو که نه. دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ. دا یو بله طریقه ده. او که غواړئ چې پر مثال خط لیکلو ته یو ډیزاین ورکړئ نو ټیکسټ واخلئ تاسو ټیکسټ نه پس ایکول نه پس دا کوټیشن سټارټ او دې کې به تاسو ورته ولیکئ چې زما په کار د فرض مثال خط لیکل دي څنګه راشي دا دې راشي یلو سخت رنګونه نومونه ماته نه راځي. دا به زه سیف کړم او دا به زه دلته کړم او دا به زه دلته کې ریفرش کړم. وګورئ یلو لیکل شول. د باډي دپاره چې کوم دي دپاره خاصه موږ سټایل ورکړی و نو باډي کې څومره لیکل راغله هغه زموږ سره یلو شول. دا و زموږ سره HTML سټایلینګ. کوشش وکړئ چې دغه یاد کړئ. دا طریقه ډیره بهترینه اسانه طریقه ده. هیڅ مو په عذابوي نه. ګوره ټیګ نیم چې هر ټیګ نیم هر ټیګ ته غواړئ هر ایلیمنټ ته غواړئ ورکړئ. سټایل به ولیکئ. پراپرټي دغه پراپرټیانو کې چې کومه پراپرټیز تا خوښئ هغه راواخله او بیا ورته ویلیو ورکړه. پراپرټي او ویلیو به دواړه د CSS څخه راغلي. ټیک شروع نو خدای دې وکړي چې سر مو پې خلاص شوی وي او ماشاءالله نن ورځ زموږ ویډیو بیا دوباره اوږده شوه. نو بس ګورئ وروره خدای دې حوصله درته درکړي که څه مشکل بیا